السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي. په دې هیله چې خوښ مو سي، ویډیو تر اخره راسره وګورئ. په آی پی ایل کې نن یو ځل بیا ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره شوله چې چینای سوپر کینګز لوبډلې بریا خپله کړه. دا لوبه د چینای سوپر کینګز او ریال چیلنجرز لوبډلو ترمنځ ترسره شول. چینای سوپر کینګز لوبډلې ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړل. لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل شوو 20 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 226 منډې جوړې کړې، چې ورپسې هر سی بي د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره په 20 اورونو کې یاد هدف ترلاسه نه کړ. په 8 منډو باندې دغه لوبه وبایلل، یوازې 213 منډې جوړې کړې. که چیرې پاکستان کرکټ ملي لوبډله د بابر اعظم تر لوبډلمشرۍ لاندې نن د نیوزیلند څخه دریمه شلوریزه لوبه وګټي، نو د اصغر افغان هغه ریکارډ به مات کړي چې تر لوبډلمشرۍ لاندې زیاتې 42 شلوریزې لوبې ګټلې دي. دویم بابر اعظم دی، دریم د انګلند ډایون مورګن دی چې 42 لوبې ګټلې دي. څلورم د انګلیا ایم ایس ډوني دی، 41 لوبې ګټلې دي. پنځم د استرالیا هارون فینچ دی، د هم 41 لوبې په خپله لوبډلمشرۍ کې ګټلې دي. د هند پخوانی پیلیست توپخونکي وریندر سیواګ وایي د رحمان الله ګربز پر ځای باندې د لیچونډاس لوبول په اوس وخت کې غوره پرېکړه نه ده، ځکه ګربز باید لږ تر لږه اووه لوبې ترسره کړي. که بیا هم ښه نه وځلېدی، په پاتې لوبو کې ناکام راغلی، نو بیا د ګربز پر ځای باندې لیچونډاس ته چانس ورکول ډېره ښه پرېکړه ده. رحمان الله ګربز په دې وروستیو کې په آی پی ایل کې هیڅ ښه نه ځلېږي، یوازې یوه 50 لري. په نورو لوبو کې بیا ناکام راغلی دی چې د کلکتې مینوالو په ټولنیزو رسنیو کې دا کمپاین پیل کړی دی چې په راتلونکې لوبه کې د رحمان الله ګربز پر ځای باندې لیچونډاس ته چانس ورکړي، ځکه لیچونډاس د رحمان الله ګربز غوره بدیل دی. له تېرې شپې لوبې وروسته د اردیک پانډیا څخه هندی مبصر پوښتنه کوي چې وروستي اوور ته د نور احمد لکنوال راوستل دې ولې مناسب وګڼل. اردیک پانډیا ورته وایي بالکل نور احمد لکنوال زموږ تر نظر او تمې زیات ښه وځلېدی. هغه خپل لومړی اوور په ډېر ښه شکل سره ترسره کړ، ډېره مهمه ملګرتیا یې ماته کړه، زموږ د بریا هیلې ژوندۍ کړې. نور احمد لکنوال په آی پی ایل کې د لومړۍ لوبې لپاره د لوبې په جریان کې د امپیکټ پلیر پر ځای باندې د لوبې ډګر ته کښته سو. څومره چې زموږ ترې تمه وه تر هغه ښه ثابت سو. باقي نو د قسمت خبرې دي. هغه ځوان دی، هیلهمند یم چې ګجرات به د روان آی پی ایل پاته په ډیرو لوبو کې د نور احمد لکنوال شتون غوره وګڼي. د یادولو وړ ده چې نور احمد لکنوال په آی پی ایل کې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړه چې د لوبې په جریان کې د امپیکټ پلیر پر ځای باندې د لوبې ډګر ته کښته سو. په 2.2 اورونو کې 90 منډې ورکړې، یوه مهمه وکټ یې هم ترلاسه کړه. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک یې کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. که په دې چینل کې نوی یاست، په یوټیوب کې پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ، په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.